या हम सिर्फ ये वजह पे अगर खल्क को पता नहीं दाखिल शायद न दे वक्त او موضوع فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. دروجی پہ ارتباط ماہ مبارک رمضان سورہ مزمل در اوائل وحی در مکہ معظمہ در زمانی کے یک فترت وحی معطل شده بود بعد از سوره مدثر و مزمل هر دویشان نازل شدند پای در پای و اولین وحی یا ایها المزمل و یا ایها المدثر بعد اقرأ باسم ربک الذی نازل شدند. یا ایها المزمل صرف اللہ جل جلالہ برسول خود میں گئے ایک کسی کی در کالاها خود پوشیده‌ای یا کمپل پوشیده‌ای یا لحاف پوشیده‌ای و خود را از خنک خلاص کرده‌ای آن کسی که خواب به خواب می روی کسی که به تخت پشت افتیده‌ای یا ایها المزمل لطف است از طرف خدا که بعد شفقت و مهربانی و با محبت بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید مثل که کسی مهربان خود الفاظ میگوید که از اون بوی محبت میرود. الله جل جلاله یا ایها المزمل فلهذا صدا میکنه برش نمیگه یا ایها النبی یا ایها الرسول برش میگه یا ایها المزمل ای هغه څوک چې نغاړل شوی په کمپله او په کالو کې هغه څوک چې وده شوی او پریوتی ولی قم اللیل الا قلیل پاڅېږه اوچت شه او ودرېږه په شپه کې الله ته ذکر وکړه الا قلیلا او مگر لږه د شپې نه دا کار وکړه الا قلیل مستثنا ده الا قلیل لږ دا کار وکړه. نو اوس دغه ودرېدل د الله جل جلاله رسول صلی الله علیه وسلم ته د شپې دا معنا لري چې مه وده کېږه او پورته شه او جګ شه تا باندې ډېر غټ غر راتلونکی دی او ډېر غټ هدف او غټ کار درنه اخیستونکی دی. قم اللیله اوچت ته جګ شه الا قلیل مگر قلیلا لږ نصفه نیمه شپه او انقص او یا د دې نیمې نه هم لږه کمه شپه که منه قليلا ده حقينا بيا لقى النور بتاعك او زده عليه او يا دي شبينا زيادتك علماء ده دوبر خماني وش يا وهذا برخله چې ماسوتن ما خام مونږ پکې کی شام او خفتن خوانده میشه او دوهمه برخه هغه برخه ده دي چې کله د ماسوتن مانځنه وروسته شروع کیږي تر فجر پورې دلته الله جل جلاله ورته وایي چې یا اول شپې کې او یا په نیمه شپه کې او یا د هغې نه لږ وړاندې وروسته چې تقسیم دا دی یا ربع اللیل څلورمه برخه د شپې او یا ثلث اللیل دوه ثلثان چې تېر شو ورکې ټک شه او اوچت شه ورکې وزد علیه او زیاته که په دې باندې نیمه زیاته یا نیمه کمه ورتل القرآن ترتیلا او ووایه قرآن په ترتیل سره قرآن په ترتیل سره معنا څه ده داسې حسن الفاظ ووایه چې خلک یې واوري خلک یې ومني ورو ورو یې ووایه په ډېر ښایسته اواز باندې یې ووایه حسن قرأت باندې یې ووایه خلکو ته په داسې ترتیب واوره چې د منښ غریزه پکې پیدا کړي. نو اوس دلته وایي ورتل القرآن ترتیلا. ام سلمة رضی الله تعالی عنها روایت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ترتیل به څنګه و وایي هغې به هر یو بیل بیل په وقفه وقفه باندې ویل. انس رضی الله عنه هم دا روایت کوي هغې به وایي چې مدن مدن به یې ویل مثلا بسم الله الرحمن الرحیم هر یو سره وقف الحمد لله رب العالمين وقفه او انس رضی الله عنه وایي الرحمن الرحیم مد مد یاو میم کې مد کشکړی میم
او په مين باندې د الرحمن هم مد کش کړی وي د دې سره بیا داسې یو رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وایي زه ورپسې ودرېدم ټوله شپه یو آیات تکرارو او چېرته به چې د دعا دې راغی هلته به یې دعا کوله او چېرته به چې تسبیح دې راغی هلته به یې تسبیح کوله او چېرته به چې امر و هلته به یې د امر تایید کوه کله به چې د نهي دې راغی هلته به یې نهي کوله انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ولې داسې وکړه د شپې جګ کاشه زه تا باندې یو دروند سنلقي زر دی چې زه تا باندې نازل کړم علیک په تا باندې قولا ثقیلا یو دروند قول څه معنی د دې دروند قول قرآن عظیم شان دروند قول دی خو دغه دروند قول څنګه راځي راته یو خدا چې د ده په جسد باندې دروند دی د ده په وجود او د وحی دپاره برای نزول وحی بالای شان گرنگی میکنه و ثقلت میکنه و یکی ایسته که بیرون از یک ثقلت دیگه دارد بطور مثال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي هر وخت به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی راتلی نو هغې به خولې به په ژمي کې په تندي باندې راغلی زید بن ثابت رضی الله عنه می فرماید من همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بودم و زانوی رسول الله صلی الله علیه وسلم بالای زانوی ما بود وقتی که وحی بالایشان نازل می شد قسم گرنگی کرد زانوی من که ما گفتم شکستان زانوی مرا از بسیار زور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تکرار روایت میکنه می فرماید میگه وقتی که بالای رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی نازل میشد و بالای شتر سوار می بود شتر آن قسم سینه خود را به زمین میزد و تا وحی خلاص نمیشد توانی نداشتن که از زمین بالا شد و خود رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی از پیش میپرسد یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی چطور است او برش گفتن که مانند زنگ میادر در گوش ما سلسلة الجرس یا مانند زنبور گبین بما میاد اما ما نمیخوام وقتی که خلاص میشود وحی همگی در دل ما نشسته و همگی یعنی بدترین و آن وقتی که زمزم میکنن نمیفهمم که چیست این وحی را هیچ نمیفهمیدیم و برای ما آن قسم گرنگ تمام میشود این برای ایست که گرنگی ذاتی بالای رسول الله صلی الله علیه وسلم داشته دیگر این که برش میگه سنلقی علیک قولا ثقیلا این قول ثقیل است این یک قانون بین‌المللی است و این قواعدی است که برایتان نازل می شود و همگی مردم را باید آراسته کنی به این و همگی ثقافت ها همگی قاعده ها همگی عقیده ها همگی آداب همگی حقوق همگی روابط همگی سیاست ها همگی روانشناسی ها و همگی اخلاق و چیزایی که دستکاسی یک اجتماع است همگی را انقلاب میدی و همگی را آتش میزنی و یک انقلاب و یک دیگرگونی دیگر را برپا میکنی که او اسلام میباشد و عقیده صفا میباشد ولی هذه کار آسان نیست مانند مردم ابو جهل ولید بن مغیره ابی سفیان و کسانی که قسمی بودن ولید بن مغیره میگه در یک سال حاصلش 1 کروڑ دینار بود آن قسم سرمایه‌دار بود در مقابل او چطور استاد میشه در مقابل یک سرمایه‌دار اما رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه این قول ثقیل است و این قول قاعدی است این قولی است که قانون است باید همه قانون ها را از بیخ خوبون بکنی و باید شروع کنی که قرآن عظیم شان در اجتماع حاکم شود و همین توشد خداوند جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه وسلم همین که همت دادن و این است که ما و شما فعلا خوشحال میگردیم نه بت میشناسیم و نه از بین بردنش میتوانیم و نه این نمی خرافات میشناسیم که کسی آفتاب پرستش میکنه و او آتش پرستی منع کردن میتوانیم ستاره پرست از ستاره پرستان این محمد صلی الله علیه وسلم بود که الله برش این قول ثقیل نازل کرد و این همه خداهای غلط و این همه خداهای ناحق را از دنیا دور کردن و این قول ثقیلی بود که امروز ما و شما را میخوانیم خداوند تعالی جامع عمل برای ما شما و خداوند تعالی همه چیزی که درباره عقیده است چیزی که درباره امر و نهی است و چیزی که در توحید است و چیزی که در مغیبات و عقیده است اله العالمین همه در وجودهای ما و شما حاکم بگردد اله العالمین سینه‌های ما و شما را از قرآن پر کند اله العالمین همه ارزوهای ما را توسط قرآن برآورده بسازد خدایا
بلحاظ قرآن نزول قرآن روزه و همه عبادات و ختمها در دنیا حکومتی برقرار بساز که امن امان اسلامی باشد. اله العالمین در ممالک ما همه رحمت کن. اله العالمین به این شبهایی که برای تمام دنیا هدایت کردی، خدای کسانی که از زور و نیزه کار میگیرد اونا را محو کن. اله العالمین آن کسایی که مظلوم هستند روی زمین خدایا برشان جای بدهی، افتخار برش بدهی. اله العالمین لایق یک زندگی آرام و یک رهایش بهترین نصیبشان بفرما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ټول ورونو څخه چې څومره راغلي الله جل جلاله هر نوړی د خوراک، هر یو دسترخوان خورېدل، هر اوبسکل او هر سام چې دلته وښکلې ده او هر نفس هم چې وښکلې او هر څومره خدمت هم چې کړې او ډوډۍ هم خوړلې، اله العالمین یې درته عبادت او حسنات کې حساب کړي. اله العالمین دې زموږ باندې حیا څادر واچي. خدای دې زموږ بیبیانې په ستر کې لري. اله العالمین کشران قرآن خوانه او اله العالمین زمونږ مطیع لوی کی. اله العالمین مونږ د بیګنۍ نه وساتي، مونږ د عقیدې د خرابوالي نه وساتي. اله العالمین مونږ په حق لار برابر کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قول ثقیل کې نازل شوی. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. واختم